په نوم د لوی خدای چې بخونکی او مهربان رب دی. ډېرو عزتمندو قدرمندو ګلالو ننګیالو پښتنو وروڼو مشرانو همزولو او باشعوره نرانو پښتنو ستړي مه شئ، په خیر علی هر کله راشئ. زه تاسو ته د خپل طرفه او د خپلو ملګرو د طرفه ډېر په مینه او په احترام باندې په خیر علی وم، او بیا ستاسو د ټولو د طرفه د ویوي د ټولو پښتنو د طرفه د پښتونخوا نه راغلی زمونږ ډېر لوی فنکار زلمی سندرغاړی سرفراز ته او د هغه ورور مراد ته ډېر په مینه او احترام په خیر علی ویم. په دې محفل کې ډېر درانه خواږه خلک ناست دی. شیر عالم صاحب چې صحابي دی، استاد دی، په پښتو پښتونولۍ مین دی، هغه هم دلته ناست راغلی دی. هغه ته هم زه د خپل طرفه او ستاسو د ټولو طرفه ډېر په مینه او احترام په خیر علی ویم. زمونږ یو بل ملګری چې سماجي او سیاسي ورکر دی یوسفزای ورور، هغه ته هم زه ستاسو د ټولو طرفه ډېر په مینه ډېر په عزت او ډېر په احترام په خیر علی ویم. د ټولو نه اول د دې ګراج چې چا دی د شیر اسلام ورور او د سهیل او د هغه د بې شمېره ملګرو سوچ چې دلته کار کوي، نن ډېر ځان کړولی دی. زمونږ او ستاسو لپاره دا پروګرام را جوړ کړی دی. زه د خپل طرفه او ستاسو د ټولو طرفه ډېر شکریه ادا کوم چې موږ له دا موقع راکړه چې موږ راشو او دلته کې کینو. او زما دا امید دی او دا توقع ده چې انشاءالله دا به زموږ د ناستې ځای همدغسې چې د پښتونخوا نه فنکاران راځي نو موږ به دلته راولو او دا ټول پښتانه به راوځای کېږو او دلته به خپل پروګرامونه کوو څنګه چې د پښتنو دود دستور دی. ملګرو، زه زموږ یو داسې ملګری دی، یو داسې نر ملګری دی چې په هر پروګرام کې په منډه توړو کې د هر چا نه مخکې وي. سلطان داګیوال، زه ډېره مننه کوم چې په دې پروګرام کې هم د دې په منډو توړو کې هغه د هر چا نه مخکې و. زه یې د خپل طرفه او ستاسو د ټولو طرفه ډېر ممنون او مشکور یم. زمونږ دوه یاران دي د چا د پروګرام لپاره چې سرفراز د پښتونخوا نه راغلی و، نثار خټک او جمیل. د هغه هم یو جهان مننه چې دا پروګرام یې جوړ کړو او دا فنکاران رالل او نن زمونږ او ستاسو خوشبختي ده چې سرفراز زمونږ او ستاسو په منځ کې ناست دی. نو زه د نثار خټک او د جمیل ملګري هم ډېر ممنون او مشکور یم چې دا موقع یې موږ له راکړه چې موږ دا ستر فنکاران واورو. زمونږ یو یار دی، دا کیمره یې په لاس کې ده، دی هم د پښتونخوا نه راغلی دی، ډېر نر ډېر سپېڅلی پښتون دی. فرهاد، زه ده ته هم په خیر علی وم، دی هم د دې پروګرامونو لپاره د پښتونخوا نه راغلی دی مېلمه دی. نو ده ته د خپل طرفه او ستاسو له طرفه په خیر علی ویم. زمونږ یو داسې ملګری د چا د ذکر نه بغیر چې په یوه کې د پښتنو او د پښتو پروګرامونه نیمګړي وي، محمد قریش خان، چې د پښتونخوا نه کم فنکار، کم شاعر، کم ادیب، کم صحابي دې خاورې ته راغلی دی. نو همیشه د پښتو او پښتنو او په خصوصي ډوګه د پښتنو فنکارانو رودنه او پالنه کړې ده. دا ډېر د شکر مقام دی چې پښتنو میندو داسې نران او الاریان بچي راوړي دي چې دا خپله ژبه، خپل تهذیب، خپل ثقافت او خپل کلتور ژوندی ساتي. نو زه ولې داد ورکوم او موږ چې په هغه څومره فخر او څومره ویاړ وکړو نو هغه کم دی. ډېره مننه ستاسو. ملګرو، دا پروګرام باقاعده شروع کوم. زه خپل یار، خپل ورور، خپل ملګری سرفراز سټیج ته راغواړم، خو د هغې نه مخکې زه د دې خپل وختي راسې مې سوچ کو چې کله سرفراز سټیج ته راغواړې نو څه خبره به کوې. د دې خپل ذهن د دشتو نه مې ګلونه راټولول، خو دا زما لپاره ممکنه نه وه چې د دومره لوی او د دومره ستر فنکار په صحیح ټکو کې چې کوم دی نو صلبزایي وکړم او د هغه ستاینه وکړم. ملګرو، زه به صرف دومره ووایم
د سرفراز ژوند د هغه فن ستاسو په وړاندې باندې دی. سرفراز په ډېره لږه موده کې خپل فن او خپل اواز د پښتنو در غوږونو پورې رسولی دی. پښتون که د دنیا په هر ګوټ کې دی خو سرفراز خپل فن خپل حواس در هغه پورې رسولی دی. نو زه ډېر په فخر او ډېر په دعوې سره دا خبره کولی شم چې کله سرفراز ذکر راشي نو که پښتانه زلمي خپلې ټوپای په ښکر کي نو دا به په ځای باندې وي، ځکه چې هغه ډېر نرم دی، ډېر ښه فنکار هم دی. د هغه ورور مراد چې په دبله باندې ناست دی هغه هم په هغه سره ملګرتیا کوي. دا ډېر ښه یاران هم دي، وروڼه هم دي، زمونږ دواړه ښه یاران دي. زه هغه ته هم د خپل طرفه او ستاسو د ټولو طرفه په خیرالې وم. زمونږ یار چې د پښتو پروګرامونه د هغه د ذکر نه بغیر نیمګړي وي، بارګل استاذ ته کوم چې کوم دی نو ډېر ممنون او مشکور یم. همیشه لپاره د پښتو پروګرامونه په دې سړي باندې آباد وي. تاسو به وینئ چې چېرته د پښتو پروګرام وي نو دا سړی پکې همیشه لپاره وي. زه غواړم چې دا خپل ملګری خپل یار په یو شعر باندې راوغواړم. نو ما سوچ کو چې څه ورته ووایم. عابد جان راته شعرونه لیکلي دي باید دا به ویمه، خو زه غواړم چې په دې ټپه باندې راوغواړم چې د نیمې شپې سندرې خوند کا، د نیمې شپې سندرې خوند کا، څوک به مین وي څوک فروغ ته مل کوي. زمونږ یار زمونږ ملګری سرفراز ته خواست کوم چې سټیج ته راشي او دا پروګرام باقاعده شروع کړي او تاسو ښه په سکون ښه په آرام او ښه په مینه باندې واورئ. او دا درته خواست کوم چې د دوی وصل افزایي وکړئ، د دوی همت افزایي وکړئ او دا ټولو ملګرو چې چا له پروګرام را جوړ کړی